أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. ابن اسحاق رحمه الله وایي اوس چې د کفارو لښکر کرار مدینې منورې ته ورنږدې کیږي او هلته اصحاب کرام د خندق پر کیندلو تلوار کوي چې بیا په خندق کې یوه لو او سخته ډبره پیدا سوه چې د خندق په دغه حصه کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو کار کاوه. دغه ډبره په اوسپنو په کولنګانو ووهل، هر څه یې په وکړه، ډبره نه ماتېږي. کولنګان پر مات سوه خو ډبره نه ماتېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله، ویل یا رسول الله، په خندق کې ډېره لو او سخته ډبره ده چې هیڅ نه ماتېږي او نه خیږي، او دغه ځای دغسې هم نسو پرېښولی، ځکه که په خندق کې یو ځای ونه کیندل سي هغه به د کفارو دپاره پل وي او پر راتېرېږي به، نو مجبوره دي چې ټول خندق وکیني. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او شکایت ورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره ورغلی او هغه موجود اصحاب کرام هم ټوله د ډبرې پر شاوخوا سره راټول سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کولنګ واخیستی او ډبره یې په ډېر قوت سره ووهل. د وهلو د شدت څخه ډبرې روښنایي وکړه، دونه لمبه یا رڼا وه چې دغه ځای ټول په روښانه سو. د دغه نور یا رڼا په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نارې کړه الله اکبر. دوهم وار یې بیا ډبره ووهل، ډبرې بیا لمبه یا روښنایي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نارې کړه الله اکبر. دریم وار یې بیا ډبره ووهل، ډبرې بیا لمبه وکړه او ټوک سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نارې کړه الله اکبر. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق څخه راپورته سو، اصحاب کرامو پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، دغه روښنایي د څه شي وه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا دغه روښنایي مو ولیده؟ دوی ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کم وخت چې مې اول وار ډبره ووهل د شام ملکونه مې د مسلمانانو په حکم کې ولیده. کم وخت چې مې دوهم وار ډبره ووهل د فارس ښارونه مې د مسلمانانو په حکم کې ولیده. او دریم وار چې مې ډبره ووهل یمن مې د مسلمانانو په حکم او لاس کې ولیدی. اصحاب کرام په تعجب کې سوه. اوس دوی محاصره دي، په بیره او خطر کې دي. هغه احزاب او د کفارو مختلفې لښکرې ورته رارهي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حال کې د فارس او روم په فتح کولو زیری ورکوي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه دوې لوی پاچهۍ او لوی مملکتونه دي. ورونو، د یرموک جنگ د هجرت په 14 کال کې و، یعنی د خندق تر غزا 9 کاله وروسته، چې په هغه جنگ کې روم ته شکست ورکول سو او شام مسلمانانو فتح کړي. او د قادسیې جنگ د هجرت په 15 کال کې و، یعنی د خندق تر غزا 10 کاله وروسته، چې په هغه جنگ کې عراق فتح سو او د فارس نور ملکونه پرلپسې فتح کېده. په 10 کلو کې دغه حالت پیښ سو چې فارس او روم شکست خوري او مسلمانان پر کامیابه کیږي. چا دا فکر کاوه او د چا دا امید و؟ اوس په خپله مسلمانان محاصره دي او د خندق تر شا ځانونه ساتي، مګر د الله جل جلاله په اراده مسلمانانو په 10 کلو کې د دنیا 2 لوی پاچهۍ ماتې کړې. د هغو ملکونه او ښارونه یې فتح کړه. دا د ایمان برکت دی.
ایمان چې په زړو کې قرار ونیسي او ټینګ سي ناممکنه کارونه ممکن سي. کم مسلمانان چې دلته په دغه خندق کې موجود وه د هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زیري وزړو ته ولوېده او ویې منل، مګر کم منافقان چې موجود وه خپل مابین کې سره خندل او ویل به چې دا والله عجبه خبره ده، اوس په موږ کې داسې څوک نسته چې خپل انساني ضرورت ته دې په فارغه زړه سره ولاړ سي، بیریږي او د بیرې څخه د خپل حاجت دپاره نسي تلای. او دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم او فارس د فتح کولو زیر. نو به دغه منافقانو یو د بله سره ویل ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. دا غرور دی په خپل او مغروره دی، ګمان کوي چې دی به پر ټوله دنیا مسلط سي. الله عز وجل د دغه منافقانو خبرې په هغه آیات شریف سره چې لږ وروسته به تلاوت سي. مسلمانان د خندق د کیندلو په کار پرله پسې مشغوله وه، ټوله ورځ به یې کیندل کول او د شپې به خپلو کورو ته تله تر څو چې د خندق د هغه خپلې نقشې سره برابر د مخه تر دې چې د کفارو لښکر و مدینې منورې ته ورسېږي پای ته ورسېدی. کې مکرمې د مشرکانو لښکر چې 4,000 نفره وو د ابو سفیان په مشرۍ راورسېدی او د مدینې منورې د شمال غرب په طرف کې یې په یوه ځای کې واړول چې مجمع الاسیال ورته ویل کېده. او بیا د غطفان قبیلې او اهل نجد چې 6,000 نفره وه راورسېده چې د احد د غره ته یې واړول، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الاحزاب په 10 نمبر آیات کې فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یعنی کم وخت چې تاسې ته د کفارو لښکرې د لوړه او کښته طرفه راغلې، د کفارو لښکرې خو دا دې راورسېدې، د مسلمانانو و دوو طرفو ته یې څه پېښه سوه؟ الله عز وجل د مؤمنانو په باره کې فرمایي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یعنی کم وخت چې مؤمنانو د کفارو لښکرې ولیدلې نو مؤمنانو وویل دا هغه شی دی چې زموږ سره الله او د هغه رسول وعده کړې وه، یعنی د نصرت، او الله او رسول الله خپله وعده په رښتیا سره ویلې ده. نو دغه د کفارو د لښکرو راتګ و مؤمنانو ته بل شی نه کوي ورزیات مګر ایمان او الله جل جلاله ته تسلیمېده. مګر منافقانو او هغه ضعیف النفس مسلمانانو ته د دغه لښکرو په لیدلو سره څه پېښه سوه؟ وارخطا سوه، زړونه یې ولوېده، بیره پر غالبه سوه. الله عز وجل فرمایي وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. او کم وخت چې منافقانو دغه لښکرې ولیدې نو ابن ابی او ابن قیشر او هغه کسانو چې په زړو کې د نفاق مرض وو وویل زموږ سره الله او رسول الله د فارس، روم او یمن په فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره. حضرت شاه صاحب وایي اوس هم مسلمانانو ته نه ښایي چې د ناامیدۍ په وخت کې د بې ایمانۍ خبرې وکړي. دشمن اگر قوي است نگهبان قوي تر است. د کفارو د رارسېدلو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 3,000 نفرو مسلمانانو سره د جبل سلعه و مخ ته واړول چې شاوې د غره وخواته وې او خندق د دوی او د کفارو په مابین کې و، او د مسلمانانو ښځې یې په مدینه منوره کې په یوه قلا کې سره یو ځای کړې. کم وخت چې کفارو واړول نو یې د معلومات دپاره نفر ولېږل. نفرو په خپل مخ کې یو برداره او ژور خندق ولیدی. پوه سوه چې مدینې منورې ته نسو داخلېدلی، نو یې و جبل احد ته نږدې د مدینې منورې په شمال غرب کې خیمې ودرولې او هلته یې ډېر لوی معسکر یا قرارګاه جوړه کړه. 10,000 نفر د اسلام د ختمولو دپاره راغلي دي مګر اوس یې په مخ کې خندق دی. نو مجبوره سوه مسلمانان یې محاصره کړه. حال دا کم وخت چې دوی د خپلو ځایو څخه راوتل
د دغه محاصرې دپاره یې امادګي نه وه نیولې، ځکه د خندق جوړول یو نوی کار و چې عربو ته نور معلوم، نو خود یې د دغه کار حساب نه کړی. ابو سفیان په خپله ورغلی او خندق یې ولیدی، ویل دا داسې چم او حیله ده چې عربو ته نه وه ور معلومه، دا یې څنګه جوړ کړي؟ څرنګه چې دوی تر خندق نسي ور اوښتلی او بند پاته سوه، نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولیږي چې وبېرېدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا بیره نه ده، دا حیله ده، که راتېرېدلی سې راتېر سه، جنګ خطا ایستل دي. مشرکان په قهر او غضب سره د خندق پر شاوخوا سره راګرځي، غواړي چې په خندق کې یوه ضعیفه نقطه پیدا کړي او تر هغه ورتېر سي، خو مسلمانان بیا د خندق پر هغه بل طرف لکه پیرداران ورته ولاړ دي. هر څوک چې و خندق ته ورنږدې کېږي په غوښو یې ولي، غواړي چې کفار ونسي کولی چې تر خندق ور واوړي، یا د خندق یوه حصه په خاورو ډکه کړي چې هغه ځای د دوی دپاره د تېرېدو لار سي. د قریشو د پهلوانانو دا نه ده خوښه چې عبث او بې فایدې د خندق تر شا ولاړ وي او د محاصرې د نتیجې انتظار وباسي، ځکه دا د دوی عادت نو یوه ورځ د مشرکانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې وویل چې خامخا باید تر دغه خندق ور واوړو، د دغه مقصد دپاره د خندق پر شاوخوا ګرځي چې په خندق کې یې هغه کمبره ځای پیدا کړي، او 5 نفره د کفارو پهلوانان چې اصل اسان یې درلوده تر خندق ور واوښته. دغه 5 نفره عمرو ابن ود، عکرمه ابن ابي جهل، ضرار ابن الخطاب، هبیر ابن وهب، نوفل ابن عبدالله وه. دغه 5 نفره د مشرکانو پهلوانان تر خندق ور واوښته او د مسلمانانو مخ ته ودرېده. ویل څوک مبارزه کوي؟ د کفارو د پهلوانانو څخه اول نفر چې په میدان کې ودرېدی هغه عمرو ابن ود و. د عمرو ابن ود په باره کې ویل کېږي چې دی د جاهلیت هغه لوی او مشهوره پهلوان و. خلق یې د نامه څخه بیرېده، جنګ چیرې و بلکې د نامه څخه یې بیرېده، او ویل کېږي چې د ده عمر په دغه وخت کې 80 کاله و، مګر بدني قوت او طاقت یې ټول پر ځای و او ډېر قوي و. د دې دپاره چې د ده په قوت پوه سو، کم وخت چې دی په میدان جنګ کې ودرېدی او ویل څوک پهلواني کوي، څرنګه چې دی په زغره پټ و، نو خود مسلمانانو نه پېژندی. ویل ته څوک یې؟ ده ویل زه عمرو ابن ود یم. هېڅوک نه ور ووته، ټول مسلمانان وبېرېده، حتی د مسلمانانو پهلوانان هم وبېرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وده ته څوک وروځي؟ علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ویل زه وروځم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ته کښېنه یا علي، ځکه علي رضی الله تعالی عنه تر اوسه کم سنه یا د لږ عمر ځوان و. په دغه وخت کې عمر 24 یا 25 کاله و. د جنګ ډېره تجربه یې نه درلوده، خاصتا د دغسې چا په مقابل کې چې عمر یې ټول په جنګو کې تېر سوی وي او ډېرې تجربې درلودې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کاوه چې داسې یو څوک به وروځي چې هغه هم په جنګ کې تجربه ولري، مګر ټول د عمرو ابن ود څخه وبېرېده، چا غږ ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم وار بیا وویل څوک وده ته وروځي؟ بیا هم څوک نه ور ووتی، او علي رضی الله تعالی عنه وویل زه یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کښېنه یا علي. علي رضی الله تعالی عنه هم کښېنستی. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وده ته څوک وروځي؟ علي رضی الله تعالی عنه وویل زه یا رسول الله، او بل هیچا غږ ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و علي رضی الله تعالی عنه ته وکتل او ویل یا علي بیریږم چې وبه دې وژنې، ښه متوجه سئ. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر علي رضی الله تعالی عنه وبېرېدی، ځکه دا سړی ډېر قوي او مشهوره پهلوان و. علي رضی الله تعالی عنه ویل بلکې زه یې وژنم ان شاء الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورووځه. علي رضی الله تعالی عنه ورووتی، پیاده او پر پښو ورهېدی. عمرو ابن ود پر آس سپور دی. عمرو ابن ود علي رضی الله تعالی عنه نه پېژني، نو ویل څوک یې؟ ده ویل علي یم. عمرو ویل علي ابن معاویه؟ ده ویل یا.
علي ابن ابي طالب یم. عمرو ویل ای وراره ته بیرته ولاړ شه، بل داسې څوک راولېږه چې په عمر تر تا ډېر وي، داسې څوک راوباسه چې په جنګ پوهېږي، ته یو کوچنی ځوان یې، جنګ نه شې کولی. علي کرم الله وجهه ورته وویل ما ستا په باره کې اورېدلي دي چې یو څوک تا ویوه ته د دوو کارو وبولي، ته د هغه دوو څخه یو اختیاروې، یعنی یو د هغو دوو کارو څخه خامخا کوې. عمرو ویل هو دا صحیح ده. نو علي رضی الله تعالی عنه ویل زه هم اوس تا ویوه ته د دغه دوو کارو رابولم. عمرو ویل وایه. علي رضی الله تعالی عنه ویل اول کار دا دی چې زه دې و اسلام ته رابولم، مسلمان سه او شاهدي ادا که چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سبحان الله. ورونو تاسې متوجه یاست دا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ذکاوت او ایمان دی. په دغه ځای کې هم و اسلام او حق لارې ته بلنه او دعوت نه کړه هیر. عمرو بن ود ویل دې کار ته ضرورت نه لرم، دا نه غواړم، دوهم دی وایه. علي رضی الله تعالی عنه ویل دوهم نو جنگ دی، جنگ به را سره کوې. عمرو په تعجب کې سو، ویل والله ما دا فکر نه کاوه چې زه دې ژوندی یم او ما دې څوک و جنگ ته ور وبولي. زما په ژوند دا اول وار دی چې یو څوک زما څخه غواړي چې جنگ ورسره وکم. رښتیا هم خلق د ده څخه تښتېده چې د ده نوم به یې واورېدی وبه تښتېده، مګر اوس دغه ځوان هلک ورته وایي چې جنگ را سره وکړه. دلته نو عمرو د ډېره تعجبه او ډېره قهره د آسه څخه کښته سو او آس یې په توره وواهه. دا ولې؟ دا ځکه چې علي رضی الله تعالی عنه پیاده او پر پښو و. نو عمرو دا عیب بلی چې زه پر آس یم او دی پیاده وي او جنګ ورسره کوم. نو یې غوښته چې دی هم علي غوندې پیاده وي. دا د عمرو غرور او تکبر و. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ شروع سو. هلته دواړه لښکر ورته ګوري چې اوس څه پیښیږي. د دوو قوي پهلوانانو په مابین کې لوی او قوي جنگ شروع دی او دواړه پیاده دي. عمرو بن ود توره پورته کړه او د علي رضی الله تعالی عنه پر سر یې په ډېر قوت واري وکړي. د دې واري دونه قوت و کم چې د علي رضی الله تعالی عنه څخه هغه سپر ورڅخه و هغه د دغه واري و مخ ته ونیوی. د واري د ډېر قوت څخه تورې هغه سپر مات او پرې کړي. توره د علي رضی الله تعالی عنه پر اوږه وموښته او هغه زغره چې علي رضی الله تعالی عنه اغوستې وه هغه هم پرې سوه، مګر د علي رضی الله تعالی عنه اوږه زخمي نه سوه. اوس نو ته فکر وکړه چې دا ضربه په څونه قوت او زور سره وه. د اوسپنې دوه شی یې پرې کړه، یو سپر او بل زغره. د علي رضی الله تعالی عنه سپر مات سو او اوس بې سپره جنګ کوي. پر عمرو بن ود شاوخوا راګرځي او د وهلو دپاره لار پیدا کوي. د دوی حرکتونه تیز سوه، شا او مخ ته کیږي. د دغه حرکتو څخه دوړه پیدا سوه او دوړه نوره هم زیاتېده تر داسې اندازې چې دوی دواړه په دغه دوړه کې پټ سوه. دوی په دوړه کې په جنگ مشغوله دي او څوک یې نه ویني. دننه په دوړه کې جنگ روان دی. دواړه لښکره په حال نه دي خبر چې هلته څه کارونه کیږي. دغه په دوړو پټ جنگ 1 ساعت دوام وکړي. څوک یې نه ویني، دوړې دي او دوی په جنگ کې اخته دي. هغه څوک چې په دغه ځای کې حاضر و هغه وایي والله ما په ټوله ژوند کې داسې جنگ نه و لیدلی، دغسې شدید، تیز، چالاکه او د حرکتو ډک جنگ، او خلق هم نه پوهېږي چې څه به پېښه شي او نسي کولی چې د جنگ حالات پوره وویني، ځکه دوړې دي. چې یو وار د دوړو د مابین څخه یوه لویه ناره واورېدل سوه چې ویل الله اکبر، او دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نارې کړه الله اکبر. بیا نو د دوړو د مابین څخه علي رضی الله تعالی عنه راووتی او د کفارو د پهلوانانو مشر عمرو بن ود یې وژلی و. هغه عمر چې خلک یې د نامه څخه بیرېده ووژل سو. هغه 4 نورو پهلوانانو چې عمر ولیدی چې ووژل سو وبېرېده. مخ پر خندق په ځغستا سوه او غواړي چې تر خندق بیرته واوړي. په دونه وارخطایي سره ځغلي چې د عکرمه ابن ابي جهل څخه خپله نیزه دا لته پاته سوه. 3 نفره یې تر خندق واوښته چې د بله طرفه څخه د مسلمانانو مشهوره فارس او پهلوان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه راورسېدی او پر نوفل ابن عبدالله ابن معاویه یې حمله وکړه
چې دی هم د کفارو د مشرانو څخه یو مشر و. زبیر رضی الله تعالی عنه توره پورته کړه، په دونه زور او قوت یې دغه نوفل وواهه چې نوفل یې پر مابین دوه ځایه کړي. نوفل دوې حصې سو، نیم یې د آس یوه طرف ته او بل نیم یې د آس و بل طرف ته ولوېدی. په بخاري شریف کې حدیث دی چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي ما زما پلار ولیدی چې نوفل ابن معاویه یې پر مابین دوه ځایه کړي. دا د عبدالله د سترګو لیدل سوی حالت دی. اوس چې د کفارو دوه پهلوانان په دغه ډول سره ووژل سوه، کفار ډېر وبېرېده او دا فیصله یې وکړه چې بیا به څوک د مبارزې دپاره تر خندق نه ور اوړي. او بیا کفارو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې د عمرو ابن ود او عبدالله جسدونه راکه او موږ به د سپینو زرو 10,000 درهمه درکو. دا په کفارو کې د دغه دوو نفرو مقام و چې د دوی مړه بدنونه د ښخولو دپاره په 10,000 درهمه غوښته. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د مړو قیمت نه خورو، او ویې فرمایل دغه مړي و خندق ته ور واچوئ او کفارو ته اجازه ورکړه چې خپل مړي مو واخلي. دا د هغه دوو وژل سوو پهلوانانو د جسد آخري حالت و. پر خندق او مسلمانانو د کفارو محاصره ډېره ټینګه او شدیده ده. کفار د هره طرفه کوښښ کوي چې تر خندق ور واوړي. یوه ورځ د ورځو کفارو عزم وکړي چې په هر قیمت سره چې وي باید تر خندق ور واوړو او یا لار پکښې جوړه کړو. نو ویل پر ټوله خندق به د هره طرفه شدیدې حملې کوو. کفارو د خندق پر هر ځای حملې شروع کړې او دلته مسلمانانو د سپرو یوه ټولۍ جوړه کړه چې د خندق پر هر ځای زور ورسي. کم چې کفار غواړي چې هلته ور واوړي، دغه ټولۍ هغه ځای ته ځان ور رسوي او کفار منع کوي. د دغه ټولۍ مشرتوب په خپله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاړه و چې څو نفره اصحاب کرام ورسره وه او د خندق د یوه سره تر بله سره پورې په تګ او راتګ کې دي. هر چیرې چې کفار د اوښتلو دپاره زور وکړي، هغه ځای ته په چابکي سره ځانونه رسوي، په غوښه یې ولي. د کفارو دغه شدیدې حملې د ماپښین د لمانځه څخه شروع سوې، د ماښام تر مانځه پورې دوام درلودی. کفار کوښښ کوي چې د اوښتلو دپاره یوه لار جوړه کړي، خو مسلمانان یې مخه نیسي او نه پرېږدي. دا حملې پرله پسې وې، حملې نه وې بلکې یو ځایي هجوم و او دغه هجوم پس له لمر لوېدو څخه په ناکامي سره پای ته ورسېدی. ورونو ښه متوجه سئ، یو څوک 1 یا 2 کیلومتره ځغلي ستړی کېږي، مګر زموږ پیشوا او رسول الله سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ماپښین څخه تر ماښامه پورې په پرله پسې ځغستا د مشرک دشمن دفاع کوي. کم وخت چې پس له ماښامه هجوم آرام سو او کفارو ونه سوای کولی چې تر خندق ور واوړي، په دغه شدیده دفاع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې لمنځونه قضا سوه. امام بخاري او امام مسلم د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د خندق په یوه ورځ کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه راغلی او د قریشو و کفارو ته یې بد ویل او ویل یا رسول الله ما د مازدیګر لمونځ د ډېر مصروفیت او مشغولتیا په سبب د لمر لوېدو سره وکړي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په والله ما د مازدیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ورونو دا څونه مشغولتیا ده. لمونځ فقط 15 دقیقې وخت غواړي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه 15 دقیقې وخت او فرصت هم نه کوي پیدا. لمونځ ځینې پاته و. دغه څخه د کفارو د هجوم او حملو اندازه معلومیږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودو اصحاب کرامو کې غږ وکړي چې ستاسې څخه چا د مازدیګر لمونځ تر اوسه پورې نه دی کړی. ډېر نفر پیدا سوه چې تر دغه وخته یې د مازدیګر لمونځ نه و ادا کړی. اوس ماښام و، د مازدیګر لمونځ د ډېرې مشغولتیا په سبب قضا سوی و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.